ای په جامه کې ځان غختون کې وېد کې دن کې شپه په منځ کې په ولاړې تیر کړه مگر کما نیمایي شپه یا له هغې نه یو څه کم کړه یا له هغې نه یو څه زیات کړه او قران خپ قرار الولا مونږ پر تا باندې د یو درند کلام نازلون کیو په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قران د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي د ورځې په اوږدو کې خوستاله لپاره زیات مصروفیتونه دي د خپل پروردگار نوم یادوا او له ټولو نه په علایق قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه او خلک چې کومي خبري جوړوي پر هغه صبر وکړه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه او خلک چې کومي خبري جوړوي پر هغه صبر وکړه او په نیک ډول له هغه نه بیل شه او د الهي کلام د دغه دروغجن ګڼونکو بډایانو د لمنځوړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه لمونږ سره د دوی لپاره درندې زولنی دي او لمبه وهونکي اور او په مری کې نکټونکي خواړه او دردناک عذاب دا به هغه ورځ وي چې زمکه او غرونه ولړزيږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیری چې خوځيږي تاسو ته مونږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لېږلی دی لکه څنګه چې مونږ فرعون ته یو پیغمبر لېږلی یو نو ګوري کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو مونږ هغه په ډیره سختۍ سره ونیو که تاسو له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به اسمان چاودي دونکي وي د الله وعده خو پوره کیدونکې ده او د هغې له سختۍ نه به اسمان چاودي دونکي وي د الله وعده خو پوره کیدونکې ده دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردگار لوري ته د تلو لار دی غوړه کړی ای پیغمبر ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له دریو نه دوه برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې دریمه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یو ډله دا عمل کوي الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو سم حساب نشئ کولای نو په دې اساس هغه پر تاسو مهرباني وکړه نو ولولې له قران څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي هغه ته معلومه ده چې په تاسو کې به څوک ناروغ وي ځینې نور خلق د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلق د الله په لار کې جنگيږي نو ولولې له قران څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي المنځ ادا کړئ زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوي حسنه پور کوم نیکی چې تاسو وړاندې د خپل ځان لپاره ولېږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومي هماغه ډیره خده او د هغې اجر ډیر لوی دی له الله نه بخنه غواړي بشک الله خو بخونکی خورا مهربان دی